سترې محکمې رئیس او قاضي القضات محترم شیخ عبدالحکیم حقانی صاحب بدخشان ولایت ته سفر وکړ. د سترې محکمې محترم رئیس او قاضي القضات د بلخ ولایت د محاکمو له مسؤلینو او منصوبینو سره وکتل. د سترې محکمې اړوند د قضایي زده کړو په ریاست کې قضایي سمینار جوړ شو. د سترې محکمې د عالي شورا د نوي 1445 هجري قمري کال دریمه غونډه ترسره شوه. د غزني د مرافعه محکمې د سرپرست رئیس په مشرۍ اداري ناسته ترسره شوه. د تخار ولایت محاکمو د 1401 هجري شمسي کال په جریان کې د 4215 قضیو پر حل او فصل سربیره 5609 بیلابیل وثیقې هم اجرا کړي دي. زابل ولایت کې څلورو مجرمینو ته تعزیري سزا ورکړل شوه. د سترې محکمې د بهرنیو عامه اړیکو او مطبوعاتو رئیس د یوناما له استازو سره وکتل. د پکتیا د مرافعه محکمې رئیس په دغه ولایت کې د غصب د مخنیوي او غصب شوو ځمکو د تشخیص او تثبیت کمیسیون له ګډ پلاوي سره وکتل. د لوګر ولایت د مرافعه محکمې رئیس د یاد ولایت له محبس څخه لیدنه وکړه. فاریاب ولایت کې پر 4 تنو مجرمینو تعزیري شرعي سزا تطبیق شوه. د بامیان ولایت مرافعه محکمې رئیس د دغه ولایت د شیبر ولسوالۍ ابتدایي محکمې څخه لیدنه وکړه. د سترې محکمې رئیس او قاضي القضات شیخ عبدالحکیم حقانی صاحب کندوز ولایت ته سفر وکړ. په جوزجان ولایت کې پر 2 تنو متهمینو چې د زنا په تور نیول شوي وو د تعزیري سزا حکم پلی شو. د سترې محکمې رئیس او قاضي القضات شیخ عبدالحکیم حقانی صاحب سمنګان ولایت ته سفر وکړ. د کابل ولایت 4 زونونو ابتدایي محاکمو په 2 اونیو کې 440 دوسیې حل کړي دي. د کابل ولایت د مرافعه محکمې دیوانونو د 2 اونیو په جریان کې 80 دوسیې حل کړي. د کابل ولایت مخدره موادو او مسکراتو سره د مبارزې ابتدایي محکمې د 2 اونیو په جریان کې 1 دوسیې حل کړي دي. سرپل ولایت کې پر 19 مجرمینو چې په بیلابیلو جرمونو نیول شوي وو تعزیري سزا حکم پلی شو.